ملا یعقوب د افغان سرتیرو په فراغت غونډه کې ډیره ښکلې او د جذباتو ډکه وینا وکړل. ملا یعقوب سخت غوسه دی او پر شیخ ملا هیبت الله په ضمني ډول توند ګزارونه کړي. هغه وایي چې په دا ډول زما اطاعت هم مه کوئ. دا چې ملا یعقوب په خپله وینا کې څه وویل او څنګه یې خلک له خپل اطاعت څخه منع کړل، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو ته د ملا یعقوب مجاهد ستر پیغام: په پټو سترګو د هیچ چا اطاعت مه کوئ. د طالبانو د رژیم د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د دغې ډلې له غړو غوښتي چې په پټو سترګو د هیچ چا اطاعت ونه کړي. نوموړي پرون د پوځي پوهنتون د فارغانو په فراغت غونډه کې وویل: خدای تعالی موږ ته عقل او فکر راکړی او مکلف کړی یو چې په پټو سترګو د هیچ چا اطاعت ونه کړو. تاسې حتی زما څخه هم دغسې اطاعت مه کوئ. د طالبانو د دفاع وزیر د دې ډلې د مشرانو ځینو پریکړو ته په اشارې وویل: باید ولیدل سي چې دغه کس څوک دی، څه کاره دی او اوس څه فکر او اراده لري. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې باید حق او باطل وپیژني او د همدغه شناخت له مخې چلند ورسره وکړي. ملا یعقوب په خپله پرونۍ وینا کې دا هم ومنل چې د افغانستان فضا د دوی په کنټرول کې نه ده. هغه په دې اړه وویل: زه په خلاصو سترګو وینم، تاسې هم وینئ. وزیران، جنرالان، د قلي اردوګانو قمندانان او نور ټول اسمان ته ګورو، خو هیڅ مو له لاسه نه کیږي. ملا یعقوب مجاهد پر قلم زده کولو هم ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې له ټوپک پرته قلم څه نسي کولی. دا لومړی ځل دی چې ملا یعقوب هم د طالبانو پر نالیدل سوي مشر ملا هیبت الله خونزاده ورته کنایوي نیوکې کوي. پر شیخ ملا هیبت الله خوند مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم توندې نیوکې کړي وې. طالب ویاندویان بیا د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات نه تاییدوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.